د پاکستان پوځ د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د هند 12 بې پیلوټه الوتکو له نسکورېدو خبر ورکړی دی. پاکستاني پوځ د عملیاتو خبره هم کړې او په وینا یې بیګا شپه یو ولسي وګړی وژل شوی او 4 پاکستاني سرتیري ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودھری ډیره کړې تیره شپه هند څو ځایونو ته د ډرون الوتکو په لیږلو سره د تیري یو بل عمل وښود. یو ډرون لاهور ته نږدې پر یو پوځي مرکز برید کړی. هند تر اوسه د پاکستان د پوځ د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پاکستان ملي اسمبلۍ نن له هند سره د ترنګلتیا زیاتېدو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. د هند او پاکستان ترمنځ د روانې ترنګلتیا په لړ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي هند ته رسېدلی دی. نوموړی له هند څخه وړاندې اسلام آباد ته تللی و او هلته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې شخړې په اړه د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړې. ټاکل شوي چې عباس عراقچي به نن له خپل هندي سیال جي شنکر سره وګوري.